د افغانستان پاسپورټ لرونکي د نړۍ 23 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. د هنلي پاسپورټ انډیکس تازه درجه بندي ښیي چې د سنګاپور پاسپورټ په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د سنګاپور پاسپورټ لرونکي 192 هیوادونو ته پرته له ویزې او د افغانستان وګړي 23 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. جاپان، سویلي کوریا، متحده عربي امارات، نروې، سویس، مالیزیا او بریتانیا یو پر بل پسې د غوره پاسپورټ لرونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې ځای لري. په هغو 23 هیوادونو کې چې د افغانستان وګړي پرته له ویزې ورته سفر کولی شي ډومینیکا، هایتي، مایکرونیزیا، کیپوارډ، کاموروس، مالدیف، موزامبیق، روانډا، سوموا، سایچیلیس، سومالیا، تیمور، ټاګو، یوګانډا او یو شمېر ټاپوګان شامل دي. د پاسپورټونو د درجه بندۍ په دغه لیست کې پاکستان، افغانستان، سوریه او عراق وروستي مقامونه لري.